سلامونه او پیرزوینې د خطر د مدیریت په تعقیب باندې نن ورځې د ګواښ په اړوند خبرې کوو. ګواښ، تهدید او یا ترت دا هر هغه قصدي عمل، وضعیت او واقعه چې خلکو او مال ته زیان پیښ کړي ګواښ بلل کیږي. ملګرو دلته ډیره یوه مهمه موضوع ده، هغه قصدي او یا غیر قصدي ټکي. د امنیت متخصصین په دې نظر دي که په عمومیاتو کې ګواښ تعریف کو، که هغه قصدي وي او که غیر قصدي، هغې ته تهدید یا ګواښ او یا په انګلیسي کې ترت ویل کیږي. خو چون موږ د امنیت د تهدیدونو او یا د امنیت د ګواښونو په اړوند خبرې کوو، نو د دې په خاطر باندې هغه ګواښونه چې د امنیت د کټګورۍ لاندې دي، یعنې د سکیورټي د کټګورۍ لاندې دي، هغې ته قصدي ګواښونه ویل کیږي. او کم ګواښونه چې د سیفټي یعنی خوندیتوب د کټګورۍ لاندې دي، هغې ته هزارډ یا ګواښونه ویل کیږي چې هغه طبیعي ګواښونه، زیاتره طبیعي ګواښونو ته راجع کیږي. اوس دې ته راځو چې ګواښونه څنګه وپیژنو. ملګرو ګواښونه په دوه ډوله دي، عام ګواښونه او خاص ګواښونه. عام ګواښونه چې اثرات یې عام وي، که هغه د ټولنې په سطحه وي، د مملکت په سطحه وي، د منطقې په سطحه وي او یا د نړۍ په سطحه وي، او بیلګې خورا ډېرې دي. او خاص ګواښونه چې ما ته راجع وي، زما فامیل ته راجع وي، زما دفتر ته راجع وي، زما ټولنې ته راجع وي، زما مملکت ته یا زما دولت ته چې څومره زما پکې وایي چې څومره خاص راجع کیږي، هغې ته خاص ګواښونه ویل کیږي. راځو دې ته چې څرنګه کولی شو د عامو او خاصو ګواښونو کچه معلومه کړو. ملګرو دا یوه اوږده پروسه ده، خو زه به یې تاسو ته د معیارونو خلاصه داسې وړاندې کړم. د قصدي ګواښونو دپاره باید دا وګتل شي چې د یو ګواښ او یا ګواښونکي مقصد او یا قصد څومره دی او د هغې وړتیا څومره ده. دغه ډېره ضرور دي، دا دوه ټکي، مقصد او وړتیا. که یو ګواښونکی یا ګواښ قصد ولري او وړتیا ونه لري، کچه یې ټیټه ده. که چېرته وړتیا ولري او قصد یا مقصد ونه لري، بیا هم کچه ټیټه ده. په مقابل کې بیا که چېرته فکر وکړئ چې یو ګواښ یا ګواښونکی هم قصد یا مقصد لري او هم وړتیا ولري، په مقابل کې مخنیونکې وړتیا څه ده؟ زه یم هغه، زه څومره آماده یم، په مقابل کې څومره امنیتي اقدامات ما کړي دي، په هغې په مقابل کې زه څومره تیار یم. که په یو منطقه کې غلی یا غلا کیږي، د هغې دپاره ما څومره آمادګي نیولې ده، څومره هغه د پروسیجر او څومره پروسیجر مې ځای په ځای کړي تر څو وشم کولی چې دغسې غلاګانو مخنیوی وکړم، دې ته مې څومره توجه ورکړې ده. په مقابل کې دولت څومره قوي دی، حوزې څومره دي، ماموریتونه څومره دي، د جرایمو په ضد باندې فعالیتونه د دولت څومره دي. دا بل طرف دی. که چېرته یو ګواښ مکمله وړتیا هم ولري او مقصد هم ولري، په مقابل کې زه دولت او دا ټولنه قوي وي، بیا هم ګواښ ضعیفه دی. نو د دې په خاطر باندې اولینه پروسه چې ده د ګواښ وړتیا او مقصد معلومول دي. وخت چې دا معلوم شول، په مقابل کې مخنیونکې وړتیا چې هغه زه یم او دولت دی او یا سیستم دی، دا ګټل دي. بیا نو په دې صورت کې دا موږ ته لاسته راځي چې د یو ګواښ وړتیا یعنې د قصدي ګواښ وړتیا څومره ده. بیا راځو دې بل خواته غیر قصدي ګواښونو دپاره. د غیر قصدي ګواښونو دپاره عین همدغسې یو پروسه ده. په هغې کې داسې معیارونه دي چې د هغه ګواښونو، مثال موږ وویل طبیعي ګواښونو دپاره تاریخچه یې باید وګتل شي او یا هم تاریخچه او شدت یې باید وګتل شي. چې پخوا مثال که په افغانستان کې موږ او تاسو داسې فکر وکړئ چې طوفانونو ته یا آتش فشان ته یا داسې نورو تهدیدونو ته او ګواښونو ته آمادګي ونیسو چې هیڅ تاریخچه ونه لري، نو زه فکر کوم چې ضایع د وخت به د دې په خاطر باندې چې څومره مشخص په دې موضوع کې آمادګي ولرو، هغه دا دی چې تاریخچه یې وګورو، که بارانونه کیږي تاریخچه یې وګورو، شدت یې وګورو، او د هغې په مقابل کې دا دواړه چې موږ تل فکر وکړه چې بارانونه وریږي، شدت یې هم قوي وي، په مقابل کې زموږ آمادګي څومره ده. که موږ ښه آمادګي ولرو، بیا هم د ګواښ کچه کیدلی شي د دې آمادګۍ په واسطه باندې راټیټه شي.